طالبانو علما وی کتابونو کې وی 2 شیان دي چې انتها نه لري. 2 شیان انتها نه لري، یو حسن او یو ښه بیان. تاسې طالبانو ښایسته په دنیا کې لیدلی چې له هغه نه بل ښایسته نه وي؟ څومره ښایسته چې وینې له هغه نه بل ښه ښایسته سته، څومره ښه ښایست چې وینې له هغه نه وروسته بل ښه ښایسته سته. سته که نه سته؟ نو طالبانو حسنونه په دنیا کې انتها نه لري. یو ښایسته دې تر نه ولیده، حسن په دنیا کې انتها نه لري. وهلم جرن. او یو بیان، غږ، څومره ښه غږ دی چې چا واوري له هغه نه هم ښه غږ سته، له هغه نه هم ښه غږ سته، له هغه نه هم ښه غږ سته. وهلم جرن. نو دا علما وي. علما وی چې قرآن دی ویلی نو په ښه غږ یې وایي. اکثر علما دا وایي. کنې د قرطبي رایه مغایره ده او د قرطبي رایې ته هم باید سړی احترام وکړي. یعنې من حیث الدلیل ډېره ښه خبر نه ده. قرآن ډېر ښایسته ده، تا غږ ته ضرورت نه لري چې ته دې غږ په قرآن ښایسته که، قرآن په غږ مه ښایسته کوه. دا د قرطبي رایه سو. قرطبي طالبانو مالکي ده ښه، او دا اصل کې د اروپا تېر سوی، د اندلس. قرطبه ورته وایي. نو ډېر ښه ملا تېر سوی طالبانو. الله عز وجل په موږ دومره لوی انعام کړی چې اروپا کې موږ ډېر مسلمانان درلودل. اوس هلته یو اسلامي وطن هم نسته. دا قرطبي د اصفهانیا تېر سوی ده. بعضې علما قرطبي وي، دا غلط ده طالبانو. قرطبي الجامع لاحکام القرآن دا یې نوم ده. ډېر منصف سړی تېر سوی. طالبانو دا مالکي، حنبلي، شافعي دا ټول د موږ ګروونه دي. تاسې به دا تعصب له منځه وړئ چې داسې فکر وکړئ. اوس طالبانو مخکې په مدارسو کې داسې عادت و. مثلا زه حنفي عالم یم، اوس خو ماته ټول حنفیان ناست دي. هلته به داسې وو، حنفي به مو، شافعي به مو، مالکي به مو، د 4 مذاهبو طالبان به ناستو. نو بیا به یې څه خوند کو. استاذ بیا افراط و تفریط نه سو کولی. نو خپله دا تعصب ورکېږي. تاسې د موږ ټول علما وګورئ، د نورو شاګردان هم تېر سوي. د خپل ابن الحمام وګورئ، دا د چا شاګرد تېر سوی. خامخا یې په استادانو کې شافعیان، حنبلیان، مالکیان ول. نو تعصب موږ دا اوس زمانه کې چې مازې لږ دومره خبره دې کړي نه وي، پنجپیري یون، بس وهابي یون او پسې کاپري یون، داسې زرې له اسلام نه وباسي طالبانو. دا د دین غوښتنه نه ده. دین دومره تنګ نظری نه ده طالبانو چې په دومره وړو مسلو باندې سړی له هغه نه وباسي.